په سپرینګ کارنیول هوټل پیښور کې د صابر د رڼا ملګري تحریک او وزیر محمد ګل خان پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې د لوی قامي مبارز او مشر میرویس خان هوتک بابا په یاد کې یو ورځنی سیمینار وشو چې پکې د لرې او برې پښتونخوا شاعرانو ادیبانو او قامي مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. د کوربه په چوکۍ سید صابر شاه صابر ناسو. د سیمینار صدارتي ایوارډ یافته استاد پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي وکړو او په سټیج میلمانه لایقزاده لایق بختروان عمر خیل، یلدا بازوان، محمد جمیل کاچوخیل، میرویس چکنوري، امان الله نصرت، عبدالباری رحمانی، نثار مومن، ډاکټر عارف کاظمي، ملک ریحان اپریدی او ښاغلی فاروقي وو. د نظامت چارې ظفر علي ناس ترسره کړې. په دې موقع د میرویس نیکه په ژوند او د پښتون ولس لپاره د هغوی هلو ځلو قربانو ته پروفیسر نورالامین یوسفزي، استاد فضل مولا ترکی، پروفیسر زر محمد سنگر، ډاکټر عرفان خټک، پروفیسر زریاب یوسفزي، ایمل صابر شاه، قاضي حنیف الله حنیف، امان الله نصرت، عبدالله ظهیر، فضل نعیم او میرویس چکنوري په نظم او نثر کې پیرزوینې وړاندې کړې. د ترکي نه د استاد حبیب الله رفیع، د امریکې نه د ګلخت سدوزی، د یورپ نه د اجمل اټک یوسفزي او د افغانستان نه د پوهان اسماعیل یون را لېږلي شوي پیغامونه هم واورولی شو. په دویم نشست کې ازاده مشاعره وشوه چې تر تیر ماسخوتنه جاري وه. په دې موقع د میرویس نیکه د سیمینار او د صابر د رڼا ملګري تحریک د مشر سید صابر شاه صابر په حق ملګرو پوهانو لیکوالانو خپل تاثرات په دې ډول څرګند کړل. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله بقدر حسنه وجماله. د ملکن ټي وي اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. دا وخت مونږ پیښور ښار کې د میرویس خان بابا یا د میرویس نیکه په سیمینار کې موجود یو چې د صابر د رڼا ملګري او دغه شانته د وزیر محمد ګل خان د طرف نه په پیښور کې د دې یو سیاسي او تاریخي مبارز سیمینار کېږي. د لر او بر نه ډېر پښتانه اتلان پښتانه پوهان راغلي دي او دا سیمینار د تاریخ په حواله سره زموږ د سیاسي هلو ځلو په حواله سره یو ډېر لوی ارزښت لري. د صابر د رڼا ملګري، دغه شانته ملکن ټي وي، دغه شانته نورې چینلې، په دې باندې موږ فخر کوو چې زموږ دا تاریخي ورثه، دا تاریخي سیمینار ټولې دنیا ته رسوي. ډېره مننه. صابر شاه باچاجي او دغه ملګري، دغه ټولنه او دغه سره ملګري نور ټولنې چې کوم زموږ کوم قامي اتل یادوي او داغه په حواله باندې سیمینار دی، نو دا زموږ دپاره ډیره زیاته اهمه او ډیره بنیادي خبره ده چې زموږ څومره اتلان دي، هغه که میرمنې دي، څومره خلک دي، څومره ځوانان دي چې هغوی به شابوړی یې به یې پیژني چې د بادشاه د بابر د لښکر سره هغې جنګ کړی دی، څومره دي چې هغوی به ملاله یې به یې پیژني، څومره دي چې هغوی به معصومه به یې پیژني، همدقه شان څومره ځوانان دي چې هغوی به ایمل خان مومند او دریا خان مومند پیژني او داسې به څومره وي چې هغوی ته به دا پته وي چې لکه یو داسې سړی چې هغه په هغه زمانه کې د بادشاهانو له ماتې ورکړې ده، سپر پاور له ماتې ورکړې ده او د مکالمې څومره استعداد پکې را، څومره صلاحیت پکې لا او خدای پاک ولا د څومره وزډم څومره پوهه ورکړې وه. یعنی زه دا ګڼم چې زموږ په ټول قامي تاریخ کې، په زرګونه کاله قامي تاریخ کې چې 4-5 کم ډېر لوی لوی سیاستمداران او اتلان زموږ خاورې زیږولي دي، په هغې کې د ټولو نه منفرد ملک میرویس خان زمونږ نیکه دی. دا تاریخ چې دا د قام حافظه وي، دې سره چې دی نو د بچو خپلو جړو سره، خپل پرون سره او خپل ماضي سره، خپلو اتلانو سره مینه هم پیدا کیږي او هغې سره تړلی شي، جوړت پیدا کیږي. نو دا ډېر لوی کار دی، دا ډېر لوی کردار دی، دا یو قامي کردار دی. ملکان ټلویزیون چې کوم دی نو دغه زندنن دور چې څومره ویب ټلویزیون دي او که هغه اف ام دي، زما خیال دی چې دا اوس د دی دور دی، نو د دې ډېر لوی اهم او کلیدي کردار دی او دا چې هم څومره وستایلی شي نو دومره کم دی. دا نن سیمینار علمي لحاظ سره، تاریخي لحاظ سره یو ډېر ستر سیمینار دی او باچاجي همدغه شان ستړي د همیشه راسې کوي، په ټول لر و بر کې لګیایي، په یوازې سر منډې وخي. دې نه مخکې د ایمل خان نیکه سیمینار جوړ کړی او نن سیمینار د میرویس خان نیکه په هکله دی. میرویس خان نیکه چې ګورګین سره جنګ کړی او په کم مهارت باندې هغه چې کوم دی د ګورګین نه دا جنګ ګټلی او کامیابي موندي وه، نو دا د تاریخ یو نه هېرېدونکی باب دی. زمونږ مقصد
د باچاجي مقصد او د ټولو پښتنو مقصد داسې سمینارونو نه دا وي چې هغوی د خپلو دغې مشاهیرو اتلانو دغې پښتنو مشرانو دا کارنامې د نوي نسل ته بیا مخکې کیږي، تکراري کی ورته، یادې کی ورته چې دی د دې په رڼا کې د خپل ژوند جاک یوه لاره وټاکي او دغې کارنامو نه دی سپرټ والی، دی ته تحریک والی، دی ته نه چې کوم دی احساس والی، د دې جذبه را ژوندی شي. نن زمونږ دا یو لوی اتل مشر نیکو میرویس نیکو ډېر لوی سیمینار دی. الله پاک دې باچاجي له ژوند ورکړي، خپله خرچه کوي، خپل زړه سیزي، نو دا قسمه پروګرامونه جوړوي. که نه دا خو د دنیا منلې شوې خبره ده چې چا خپل اتلان یې کړل، تاریخ هغوی یې کوي او لاندې ځمکې یخ ته یې غورځوي. خو الله پاک دې دوی له نور توان او طاقت ورکړي چې داسې پروګرامونه کوي او زمونږ شانتې نالایقه خلک پکې هم زده کړه وکړي. الله پاک دې نوشیروان عادل له هم ډېر ژوند ورکړي. د ملکن ټي وي هم ډېر شکریه ادا کوو او ځکه چې دې دومره اوږد سفر وکړو او دلته راللو او دا د میرویس نیکو د هلې ځلې چې دي یا د څونه کارنامې وي دا به انشاءالله د کور بچي ته ورسي. په خدای یقین وکړه ډېرو پښتنو نه تپوس وکړه چا به یې نوم هم نه اورېدلی، چا به د ملک احمد بابا نوم نه اورېدلی، چا به د میرویس نیکو نوم نه اورېدلی، چا به د کالو خان نوم نه اورېدلی. خو دا نوشیروان عادل رور په شانتې او د صابر شاه صاحب شانتې خلک دی چې دا خپل اتلان جمدي ساتي او د دو په وجه باندې زمونږ نه دا نه هېرېږي. الله دې دوله د دې دواړو جان اجر ورکړي. ډېره مهرباني. نن د مۍ په 22مه نیټه موږ د پېښور په یو ښایسته تالار کې راجمع یو او دا غونډه رابللې ده د صابر د رڼا ملګرو او د وزیر محمد ګل خان مومند پښتو اکیډمۍ لخوا. نو زه ګڼم چې دا یو ډېره مبارکه غونډه ده ځکه چې د میرویس نیکه په هکله باندې په وړمبي ځل باندې په دې خاوره باندې غونډه کیږي. نو دا د دې ښاغلو ډېره لویه کارنامه ده. سید صابر شاه صابر عموما داسې کوي چې همدغسې مشران دغسې اتلان چې د هغوی مانځل پکار دي او هغه نن مانځلې کېږي نو هغه په خپله خرچه راپاسي او ملګري ورسره ملاتړ وکړي او دا هر سر ته ورسوي. هغه میرویس نیکه چا چې ګورګین له جامې ماتې کړې وې، هغه میرویس نیکه چا چې په پښتنو کې سیاسي او علمي او ادبي شعور را پیدا کړی و، چا چې پښتانه یو کړي وو، چا چې په افغانانو کې هغه روح پوکلی و، کم روح چې د یو قام د یو وطن دپاره ضروري. او هغه وخت چې کم وخت ګورګین له ملا ماته کړه او ځان له پښتون ریاست په وړمبي ځل باندې جوړ کړو، نو دا د میرویس نیکه کارنامه ده. او میرویس نیکه نه یوازې زموږ سیاسي نیکه دی، علمي او ادبي نیکه هم دی ځکه چې د دوی د کورنۍ ډېر لوی احسانات دي د پټې خزانې په شکل کې. د محمد هوتک څوک چې د دوی زوی او د نازو انا څوک چې د دوی مور بیبي وه او د هغې په برکت باندې زمونږ په دې سیمه باندې هم ډېر یادونه موجود دي او مشرانو ته ډېرې قصې او واقعې یادې دي. او دغه کورنۍ او دغه سیمه وه چې د هغې نه بیا احمد شاه ابدالي بابا هم راغی او په هندوستان باندې په مودو حکومت وکړو او هندوستان یې داسې فتح کړو چې تر ننه یادېږي. دغه زمونږ د سیاسي تحریکونو سر او دغه سر چې دی د په قام کې ډېره روحاني او ډېره اخلاقي او سیاسي بیداري پیدا کړې ده. د ملکن ټي وي ډېره مننه کوو او عادل صاحب چې دی هغه تل د خپل قام او د خپلې ژبې او خپلو اتلانو دپاره کار کوي. نو د ملکن ټي وي ډېره ستاینه، ډېره مننه او ډېر درناوی ورته لرم. زما نوم میرویس چکنوری او د ننګرهار ولایت د لعلپورې ولسوالۍ د چکنور کلي یم. د افغانستان د یو لوی شخصیت، د یو لوی باکرداره ملي زعیم او ولسمشر الحاج میرویس خان نیکه په یاد باندې یو درنه غونډه ده، یو لوی سیمینار دایر کیدونکی دی. دې غونډې له مختلف ځایونو نه پوهان، لیکوال، اهل قلم، اهل دانش، مختلف خلک راغلي دي. میرویس خان نیکه یو ډېر لوی شخصیت او د په ډېر کم عمر کې د نیکه په لقب باندې مراقب شوی دی. ډېرې غټې کارنامې لري او ډېر د لوی بصیرت او د حکمت څښتنو. د صابر شاه صابر صاحب په هلو ځلو، په فکر او د هغه د ملګرو په هاند او په کوښښ باندې دغه سیمینارونه د دېرش کال نه را روان دي او د افغانستان او د کوزي پښتونخوا په وفات شوو او په ژوندیو پوهانو، لیکوالانو او مؤرخینو او دغه شانتې په متصوفینو او په لوی لوی خلکو باندې، په علما باندې غونډې او سیمینارونه شوي دي. او دا وروستی سیمینار دی، بیا دپاره هم کېږي. دا لوی لوی خلک یاد شوي دي او بیا دپاره هم یادېږي. زه د ملکن ټي وي او بیا د نوشیروان عادل مننه کوم
چې په داسې پیاوړي او په دومره لویه موقع باندې ما ته د خبرو مقرره کړې ده. زه دا ګڼم چې زمونږ په پښتانه ټولنه کې چې مونږ چاته ډېر زیات احترام ورکو، چاته ډېر قدر ورکو، چاته ډېر ویاړ ورکو، نو هغه ته مونږ نیکه وایو. میرویس خان ته چې مونږ نیکه وایو نو هغه په دې بنیاد باندې وایو چې هغه د دې پښتنو دپاره، د پښتون قام دپاره یا د دې منطقې دپاره زه به دا خبره استعمالوم چې زوړ افغانستان چې کوم هغه زموږ شریک وو. اوس خو مونږ بل وطن لرو او افغانستان بل وطن دی، خو په هغه وخت کې زمونږ دا خاوره دا وطن اوس هم شریک دی. خو هغه وخت کې دغه میرویس خان نیکه زمونږ د ټولو دوی چې د پښتو دپاره څومره کار کړی دی، دوی چې پښتانه څومره رابېدار کړي دي. عادل صاحب مونږ به د هغې نه انکار په دې بنیاد باندې نه کوو چې که دغه خلک نه وی، دا مشران د چا نه وی، نو هغه به څنګه ژوندي پاتې کېده. د دغه ژوندون دپاره د دې خلکو د پاتې کېدو دپاره دا لازمي ده چې مونږ ځان وپېژنو. خو زه تاسو ته د ملکن ټي وي ته او بیا د صابر شاه صاحب چې دی د هغه چې کومې خبرې دي، د هغه چې کوم کارونه دي، د هغه چې کوم زیار دی، نو دغه زیار ته په درنه سترګه باندې وګورو، ځکه چې هغه په خپل یو سر باندې لګیا دی، نه د چا نه پیسې ټکې اخلي، نه د چا نه بل څه تمې کوي، بلکې هغه دا کار کوي چې هغه خلک راغونډوي په یو ډګر باندې، په یو مرکز باندې، او هغې ته دا موقع ورکوي چې د خپلو اتلانو په باره کې خبرې وکړي. دې خلکو د پښتو دپاره کار کړی دی او دا خلک چې دي دا هېرول د قام هېرول دي. یا موږ نه غواړو چې زموږ نه دي زموږ ماضي روږه شي، ځکه چې ماضي درنه هېره شو بیا خو ستا خپل وجود نشته. نو شیروان عادل صاحب زه به دا وایم چې نن چې کوم زمونږ بزرګان دي، زمونږ نیکان دي، زمونږ هغه خلک دی چې هغوی دا منطقه چې دا د کفر نه پاکه کړې ده، په هغې هم سیمینارونو په کار دي. هغه خلک هېرول چې دي زما په خیال باندې دا به زما خیال دی چې دګ زیاتی بلکې زیاتی دی. که ته هغه د پښتو خلک یادې، نو د دین خلک هغه خلک چې تا ته الله ښودلی او رسول ښودلی، په هغې باندې هم باقاعده سیمینارونه، لوی لوی مرکې، لوی لوی خبرې چې نسل ته پته ولګي چې موږ مسلمانان یو، نو د چا په سر یو. عادل صاحب زه ستاسو د ملکن ټي وي ډېر مشکور یم، او ستاسو کوم چې دا زیار دی، کومې دا منډې تړلې دي، په داسې موقعو باندې تاسو د خلکو دا فکرونه راغونډوئ، دا سوچونه راغونډوئ، دا خیالونه راغونډوئ، نو زه هغې ته ډېره په درنه سترګه ګورم. تاسو ته مبارکي وایم او تاسو ته دعاګانې کوم چې تاسو دا رنګ چې دی او دغه د خپلې هلې ځلې دغه رنګ جاري ساتي، الله مو راته لره.